السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راتلو او جوړ به وایاست ښه تیاری کې به ناوخته وای. ملګرو نن زه غواړم تاسو ته یو داسې طریقه در وښیم چې څنګه کولی شو د یو چا خبرې په خپل موبایل کې واورو. نو ملګرو راځئ ویډیو شروع کوو. تر ویډیو شروع کېدو مخکې مو که زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن راوځي په آل باندې کلیک وکړئ. نو راځئ ملګرو چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو د دې طریقه څخه به تاسو غلطه استفاده نه کوئ چې کله هم په کار راسي د ضرورت په وخت کې پرې کار واخلئ. نو ملګرو راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی. د هغه اپلیکیشن کال فارورډینګ نوم دی. زه تاسو ته اوس دلته نشاني کوم. تاسو به په خپل موبایل کې دا له پلی سټور څخه راښکته کړئ. دا اپلیکیشن دی. تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه یې راښکته کړئ. ما اوس راکوز کړی دی. زه غواړم تاسو ته یې مکمله طریقه در وښیم سیټینګ. زه اوس دا اپلیکیشن راخلاصوم. تاسو دې ډېر ساده سیټینګ دی، سمپل سیټینګ دی. زه دا جمع نشان وینئ، دا جمع نشان باندې به کلیک وکړئ. دا کلیک نه بعد به تاسو دلته نمبر ور اډ کړئ. کوم نمبر ور اډ کوئ تاسو دلته یې ور اډ کړئ. دلته نیم ورکړئ، د پاس سر کې نیم ورکولی شئ او داسې کې د فون نمبر ورکولی شئ ور اډ کړئ کوم چا چې خبر غواړي په موبایل کې واوري. خو ملګرو دې ته باید پام وي، دا سره کمته کېږي. تاسو چې د کوم چا د موبایل خبرې غواړئ چې په خپل موبایل کې وګورئ، تاسو دا اپلیکیشن د هغه په موبایل کې انسټال کړئ او دلته به خپل نیم دا ځای کې به خپل نمبر ورکړئ. وشانره به تاسو ته د هغه خبرې د تلیفونه خبرې تاسو ته راځي. نو ملګرو که مو ویډیو خوښ شوي وي ویډیو لایک کړئ، د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. که تر اوسه مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. ښاد او باد سرلوړي اوسئ.